لوګر ولایت مرکز پل عالم ښار کې د نهال ایښودنې ملي کمپاین د ښاروالۍ ریاست لخوا په دغه ولایت کې پیل شو. ورته مهال د لوګر ولایت مسؤلین زیاتوي لکه څنګه مو چې 20 کاله د هیواد ازادۍ لپاره بېساري قربانۍ ورکړه او وطن مو آزاد کړو، همداسې باید اوس په زرغونولو کې هم هڅه وکړو. دغه راځي له لوګر میشتو ولسونو وغوښتل چې یو نهال د ځان لپاره او یو هم د هیواد د ښېرازۍ لپاره کېنوي. څنګه د جنگ او باروتو دغسې د اور لمبې پکې بلې شوي او سوی دی چې دغسې په د ونو سره او په نیالګیو سره بیرته شین بڼ هر سړی په خپل کور کې په خپل حویلۍ کې یا په خپل ماحول کې او په عام منفعه کې بوټي ولګوئ، بوټي کېږدئ تر څو له یوې خوا نه وطن شین سي. له بلې خوا د لوګر ښاروال وایي په پام کې لري 3000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نهالونه د پل عالم ښار په مختلفو ساحو کې کېنوي تر څو مو هیواد د نوي کال په راتګ سره زرغون شي. لوګر ولایت کې به د ښاروالۍ د لګښت نه تقریبا د لوګر په مختلفو ساحو کې موږ 3000 نیالو اټکل کړی دی. انشاءالله دا 3000 نیال به موږ لګوو. باید ووایو چې څو ورځې وړاندې د لوګر ولایت کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا 2000 بېلابېل نهالونه د یاد ولایت بڼوالو باندې وویشل